د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د قیامت د علامونه یو دا هم ده چې خلک په جماعتونو کې یو بل باندې فخر کوي. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی او دارنګه نسائی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، لکه څنګه مخکې حدیث کې بیان شوی وو چې تاسو جماعتونه جوړوي خاص الله د رضا لپاره به جوړوي او یو د بل لپاره د مقابلې لپاره به نه جوړوي. په یو بل باندې به فخر نه کوي چې زما جماعت ډېر اوچت دی، زما جماعت داسې دی، ما داسې جوړ کړی. دا د قیامت د علامونه ده. نه، ته جماعت جوړ کړه د الله د رضا لپاره جوړ کړه، فخر به نه کوي، نخرې به نه کوي او زینت به داسې جماعت نه جوړوي چې ته په عبادت باندې نه آبادوي او سره جماعت جوړ کړو جماعت ته نه راځي. نه، لکه څنګه چې عبادت جماعت جوړ کړو د عبادت لپاره، جماعت جوړ شو نو بیا په عبادت باندې هم آباد کا. بیا یو داسې مه کوه چې جماعت سره خوا کې د کور دی مونځ به ته جماعت کې نه کوې، کور کې مونځ کوي. جمع ته 5 وخته جمع ته جماعت ته ځه. لکه څنګه چې جماعت آبادول په دیوالو لحاظ سره آبادي لحاظ سره ثواب ډېر لري، دقه رنګې ته په عبادت سره هم آباد کا. اصل جماعت آبادول دا چې په عبادت سره آباد کی. جماعت دې جوړ کو، الله دې اجر درکړي، خو اوس پکې عبادت هم کوه. خو بهرحال چې جماعت دې جوړ کو، په یو بل باندې به فخر نه کوئ. او ځکه اکثره خلک داسې وي چې زما جماعت داسې دی، زما داسې دی، ما دونه پیسې پې ولګولې، ما تا پې دونه لګولي که نه. دا فخر او دا ریاکاري به نه کوئ. خاص د الله د رضا لپاره به جماعت جوړ کړي او جماعت به جوړ کړي، نیت به د الله ثواب وي، د الله د رضامندۍ نیت به دې وي. ریاکاري به دې مطلب نه وي، ښودنه به دې مطلب نه وي. ستا مطلب ریاکاري ښودنه وي، بیا هماغه متل دی چې هندو ستړی خدای ناراضه. نه، ته به چې جماعت جوړوي د الله د رضا دپاره به جوړوي، یو بل سره به مقابلې نه کوي. کوم حلال رزق الله درکړی دی، کوم مال دولت الله درکړی دی، د الله په کور یې ولګوه، خو د الله د رضا دپاره یې ولګوه، یو بل سره به مقابلې نه کوه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.